السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. حدیث نمبر 590. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دخلت مسجدا، چې کوم وخت مسجد ته داخل سي د خلکو سره د جماعت لمونځ کوه، و ان كنت قد صليت، که څوم تا مخکې لمونځ کړی. د دې حدیث مقصد دا دی چې مسجد ته ورغلې، جماعت ولاړو، لمونځ سره کوه. نو زموږ مذهب هم دا دی، وایي د سهار د لمانځه و، د مازدیګر د لمانځه سیوا نور وخت که سړی په مسجد کې و، جماعت یې کړی و، خو بیا بل جماعت ودرېدی، اجابت د اقامت یې کوي، په جماعت کې دي ځان ورسره شریک کوي. یو سړي کور لمونځ کړی و، د یو عذر په خاطر خو چې راغلی په مسجد کې جماعت ولاړو، مازدیګر د سهاره سیوا په نورو لمونځو کې دي شراکت ورسره کوي. دغه دوم جماعت هغه بې نفل سي. حدیث نمبر 590 د انس رضی الله څخه روایت دی: اذا دعا احدکم، کوم وخت چې تاسو د الله جل جلاله څخه سوال کوئ، یو شی غواړئ، دا یقین او باور وکړئ چې هغه شی الله درکوي. داسې مه وایاست اللهم ان شئت فاعطني، الله که ستا خوښه وي نو یې راکړه. پر الله باندې څوک زور نسي لګولی چې دا راکړه دا مه راکوه. او کوم سوال چې کوې بس الله پلان کوي، حاجت مې رفع کړه. حدیث نمبر 598 د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی: اذا دعا احدکم، کوم وخت چې تاسو یو دعا کوئ، فلیؤمن علی دعاء نفسه، تاسو امین وایست پر خپل دعا باندې. دا امین و پر خپل دعا مو وایست، الله وم بخشه، امین، الله جنت راک، امین. حدیث نمبر 599 عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اذا دعا الغائب للغائب، یو غائب و غائب ته دعا وکړي. غائب ته دا معنی چې مثلا سره ویني نه، سره ناست نه وي، پشاله دعا، غیبانه دعا، پټه دعا، خبر نه وي، دی دعا ورته وکړي. پلانکی مریض دی، خدای ته یې جوړ کړي. قال له الملک، هغه ملک ووایي: و مثل ذلک، تا چې پلانکی ته دعا وکوله هغه ډول دی الله تا ته هم په هغه نظر وګوري. یعنې ته وایه پلانکی مریض دی، خدای دې جوړ کړي، ملایکې وایي الله دې تا هم جوړ کړي. حدیث نمبر 600 رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اذا دعا الرجل زوجته، که یو سړي معاینې ته ولاړسه، زما سره پرېوځه، نو وایي دا دې ورته راځي، و ان کانت علی التنور، که څوم دا پر تنارې ډوډۍ پخوي، که دا ولاړه سي یا ډوډۍ سوځل کېږي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د مېړه اطاعت ته کوي، خاوند ته دې ځي. په یو بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث نمبر 601: اذا دعا الرجل امرأته، که یو سړي معاینې ته ورلاړسه، الی فراشي، یو ځای ته راسه، نو دا دې د مېړه په قول کوي، د مېړه خبره دې مني. و ان کانت علی ظهر قطب، د دې حدیث معنا دا ده، وایي که ښځه لنګېدله، د عربو ښځو به پر دا قطب هغه پر اوښ چې ایږدي، او یا لکه دا د اوښ ملا، دا ډول شی دی چې هغه ښځه به لنګېدله، نو پر دې به کښېنسته، اولاد بیا اسانه پیدا کېدی. نور وایي که یې مېړه وښځې ته ورلاړسه، که څوم دا په هغه حالت کې وه چې پر قطب ناسته وه، لا د لنګوښت پر حالت باندې لا به هم د مېړه اطاعت کوي، ورځي. حدیث نمبر 602 عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت: اذا دعا الرجل امرأته، که یو سړي معاینې ته ورلاړسه، دې منع وکوله چې نه در سره پرېوځمه، بات غضبان، مېړه ناراضه ځین پرېوتی، د دې څخه به دې پرېوتی. لعنتها الملائکه حتی تصبح، ملائکې تر سهاره پر لعنت ور باندې وایي پر دغه ښځه باندې چې یو ښځه د مېړه څخه خوابدې پرېوځي، او یا مېړه ورڅخه خوابدې پرېوځي. خو که مېړه خوابدی سي هم
الله له ښځې ناراضه کېږي، که ښځه د مېړه څخه خوابدې شي الله ورڅخه ناراضه کېږي. نو ښځه به په هېڅ صورت کې مېړه نه خوابدې کوي، ځکه د خاوند اطاعت، د خاوند احترام و قدر تر مور تر پلار هغه اولا دي، افضله دي. خاوند ډېر حقدار دی تر مور پلار. او دغه رنګه وایي دا کبیره ګناه ده چې سړی خاوند خوابدې کوي، یعنې یو ښځه خاوند خوابدې کوي. سړي څخه مراد انسانیت دی، چې انسان خاوند خوابدې کوي، په دې الله ناراضه کېږي. اذا دعا العبد بدعوة، که یو مؤمن دعا وکړي هغه دعا یې نسي قبوله، یعنې هغه د ده مقصد په لاس نسي ور. که څوم دعا قبلیږي خو بعضې وخت په دنیا کې بدله ورکول شي، بعضې وخت آخرت ته الله وساتي. نو وایي کتبت له حسنه، دغه انسان لره نیکي لیکل کېږي. که دا دعا قبوله هم نسي خو ده ته ثواب ورکول کېږي. دعا هغه عبادت دی که هغه مقصد په لاس هم نسي در، خو هغه عبادت و ثواب یې په لاس درځي. حدیث نمبر 404 د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت، اذا دعوت الله، کومه چې دعا کوي نو دعا دې کوه چې دا ارغوي دي مخ خواته وي او د لاسو شا دې مځکې ته وي. نو اذا فرغت، کومه چې د دعا فارغه سي، فامسح بهما وجهک، بیا په دغه لاسو سره مخ مسک یعنې پر مخ باندې لاسونه راپورته او مخ ټول ور باندې مسک. نو په دعا کې سنت رقم دا ده چې سړی هغه د لاس پر مخ باندې راتیر کېدی نه، لکه بعضې خلک داسې په لاسونه داسې کړي. حدیث نمبر 605 اذا دعوتم لاحد من اليهود والنصارى، کومه چې تاسې یهود و نصواراو ته دعا کوئ، دي یهود و نصوارا هغه یهود و نصوارا چې هغه ستاسو سره یا په کاروبار کې ورسره وي، یو احسان در سره کوي، نو الله جل جلاله خو دې کافران پیدا کړي دي یهود و نصوارا چې اسلام نه راوړي، دي ته کافران ویل کېږي. نو تاسو دوی ورته وایي اکثر الله مالک و ولدک، الله دې مال او اولاد ډېر کړي. او په داسې د مال او د اولاد دعا ورته کوي چې مثلا خدای دې مال در ډېر کړي، خدای دې اولاد در ډېر کړي. په دې کې هم د مسلمانانو نفع ده، مسلمانانو ګټه ده. که د دې له زامن مسلمانان ته په جنګ کې په لاس ورسي هغه به مریان سي، مسلمانان به نفع ځینې واخلي. او که د دې دنیا ډېره سي مسلمانان ته په خپله ججه خپل ټکس ورکوي. او که د دې اولادونه هم دغسې ډېر سي په کفر کې پسې مړه سي، نو بیا دې فدیه ده د پاره د امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په ورځ قیامت به ده دې امت په مقابل کې یو یهودي او نصراني دوزخ ته ځي. او دغه رنګه دعا د هدایت او د صحت او د عافیت ورته روا ده، نه د مغفرت چې الله دې وبخښه، ځکه کافر ته الله جل جلاله بخښنه کوي. دا هغه یهود و نصوارا چې اهل ذمیه وي، مثلا په یو ملک کې پراته وي، ذمه یې اخیستې وي، ذمیون ورته ویل کېږي، نه هغه اهل حرب. هغه کوم کافران یهود و نصارا چې جنګ کوي د مسلمانانو سره، نو فلا یجوز دعا لهم بتکثیر المال والولد والصحة والعافیه. هغه کافران چې د مسلمانانو سره په جنګ اخته وي هغو ته به نه سړی په ډېروالي د مال سره دعا کوي، نه د اولاد، نه د صحت، نه د عافیت. ځکه که ته دا دعا ورته وکړې د دې مال ډېر سي، په هغه باندې به دوی پر مسلمانانو نور غوښتلی سي، نو هغو ته به سړی دعا نه کوي. محارب کافران ته اوس لکه دغه انګریزان او امریکایان چې محارب دي د مسلمانانو سره په جنګ اخته دي، دې ته به سړی په یو صورت کې دعا نه کوي. له بده مرغه استاد رشید رستم د دې مردار شوو شهیدان وایي. حدیث نمبر 606 د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، اذا دعی احدکم الى الولیمة عرس، که د واده ډوډۍ تر وبلل سولاست نو فلیجب، تاسو یې جواب کوئ که پاکې منکر و ناروا کار نه و. بیا زموږ مذهب دا دی چې که په یو ولیمه و په یو واده کې ناروا کار کېدی نو عوام دې ورسي ډوډۍ دې وخوري، باره دې ځین غورځي، ناروا ته دې نه کښېني. عکسونه اخیستل کېدل، ډول و سروس
علما دې نه ورسي، ځکه علما که ورسي خلک به دا کار عادي بولي، وایي دا خو نو روا دي. نو هغه علما چې د کلي امامت ملایي کوي هغه بیا مجبوره دي نسي کولی چې ځین پاتې سي. د ملایان لکه زه چې یم الحمدلله الله له ملایي خلاص کړی یم، ځکه نه زه نه ورځم، دا به ورځ په کلي کې واده ولو، په دغه خاطر ورتلم هم نه، ما نو خو عکسونه وي یا بې بندیی ځینې او یا به غږ نه پر کوې، که غږ نه پر کوې نو ساکت پر حق سوې، پټه خوله سوې، او که غږ پر کوې د دې خلکو باره خوا به تېږي، نو ورځم به. هغه وروسته بیا د ډالر غږ شو، ما دا څه ښه کار اوس چې ورغلم نه باره به په یو شر سره اخته وم. فیض القدیر شرح د جامع الصغیر صفحه 440 جلد اول. والسلام علیکم.